جاوید شاه درمان صاحب خلاصونه ورکوونه کوئ. هلکانو وخت هم کم دی، یو څو شعرونه یې ته ډالۍ وي چې ما نه د مات زړه تپوسونه کوي. دا خلک څومره ګران سوالونه کوي، ما نه د مات زړه تپوسونه کوي او دا خلک څومره ګران سوالونه کوي. زه چې اتوار باندې خوړلی یم که هغه 5 وخته لمونځونه کوي. زه چې اتوار باندې خوړلی یم چې هغه 5 وخته لمونځونه کوي او راته د صبر یو آیات وښایه مرشده یا خپل کرامات وښایه لکه یعقوب ورپسې ړوند نه شمه څه طریقه د ملاقات وښایه. ژوند نه چې څوک ستړي شي نو څه کوي، ما ته خو بیا خیال د خودکشۍ راځي او کور ته لاس نیولې مې بوځي یاران، لار کې مې د ریل ګاډي باټلۍ راځي او تا د عشق حادثې څه لیدلي، ته د زړه ماتو خندا څه پېژنې، مخ مې حالاتو په بل مخ واړو دا ځل که راغلی ما به نه پېژنې. سنگ نظر د نور رڼا ته نشي ټینګېدی. دغه به نیاز علي ته ډالۍ نیاز علي ته چې سنگ نظر د نور رڼا ته نشي ټینګېدی، همدغسې مې زړه جړا ته نشي ټینګېدی. ای تاله به د اوسپنې زړګی چېرته پیدا کړم، د غوښې جوړ زړګی خو تا ته نشي ټینګېدی. ای تاله به د اوسپنې زړګی چېرته پیدا کړم، د غوښې جوړ زړګی خو تا ته نشي ټینګېدی. چې هلته کې به ورو سره څرنګه ژوندون کوي چې کوم زړه د دنیا ښکلا ته نشي ټینګېدی. څو شعرونه نور ووایم چې که څه زمونږ د یو بل سره سمې هم نه و، خو ستا زړه ډک و ستا په زړه کې هډوزی هم نه و. منیره یو فرشتو دومره عذاب په یوه غله باندې، هلته خو زړونه ماتول هډو څه شی هم نه و. یو فرشتو دومره عذاب په یوه غله باندې، هلته خو زړونه ماتول هډو څه شی هم نه و. مونږ په داسې سیمه ژوند وکړو خړپوسې وکړې، لوګي لوګي خزان خزان او دوسپرلی هم نه و. او نن مې د زړه حال راسپړمه، 2-3 کرښې لیکم، چرته یې قلمه 2-3 کرښې لیکم. توبه 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 دمه ته په کوم حال کې، ستا په نامه باندې ادمه 2-3 کرښې لیکم. د هرې کرښې هر یو توری ځان له 2 جلده کې، ستا په ښایست باندې صنمه 2-3 کرښې لیکم. هم هره ورځ راځمه ګل راوړمه ستا مالت ته، ستا د کنځلو ستغو سپورو او نفرت باوجود، تا ته مې ځان وبخو تا ته مې جهان لوګېږو، ما خپله نه کړی ته د دومره محبت باوجود.